پر شبکې د څار او تخنیکي ستونزو پر چټک حل د افغانستان برېښنا شرکت رهبري ټینګار. د یوې کاري ورځې وروستۍ شېبې 140 شمېرې ته پیرودونکی د تخنیکي عارضې ستونزې یاده کړې. مشکلتان محترم در شد و در این فرصت رسیدگی صورت میگیره. د شکایتونو اوریدو مدیریت کارکونکي د تخنیکي ستونزې د څرنګوالي او حل لازم کړنو په هدف مشخصې ساحې ته حرکت کړي. ستونزې څرنګوالی او حل لازمو اقداماتو په برخه کې کتنه او د جکشن اړوند همکارانو ته د لازمو کړنو په تړاو سپارښتنه کیږي. ما یې دینره جوړ کړم. محسوس خراب شده. د سیمې اوسیدونکي له دې اقداماتو خوښي ښیي او د شپې او ورځې په دوام هرې شېبې کې د دوی ستونزو ته رسیدنه د مدیریت او پر وخت ستونزو حل کې بېسارې کړنه یادوي. 4 روز در منطقه هستم. هر وقتی که رفتیم مشکل گفتن که این مشکل است، مثلا قطع برق است، جدول ما نشان دادن که این قطع برق است. اگه مشکل خانه باشه میان تا برج تا صندوق گپاره همیشه اجرا کنید. ولی هر وقتی که ما رفتیم مثلا که در صندوق کدام مشکلی که داشتیم یا در خانه که برشان گفتیم اون مشکل ما حل کردین. د افغانستان برېښنا شرکت شکایتونو اوریدو مدیریت ته له برېښنا انرژي څخه د غیر قانوني استفادې شکایت ثبتېږي. د حرکت مسیر بدلیږي او د دوامداره پلټونو وروسته د غیر قانوني نښلونې ځای تثبیت کیږي. دلته 2 کورنیو په غیر قانوني بڼه برېښنا وصل کړي. شبکې ته د غیر مسلکي چارې او ننګونې اساسي خطر چې ممکنه ده د دې برج اضافه بارۍ او ان سوځېدو سبب شي. د برېښنا انرژي کمښت ګڼو ننګونو سره مل دا چاره بیا د برېښنا له برج څخه سلګونه برخمنو کورنیو لپاره د برېښنا پرې کېدو او اساسي تخنیکي ننګونې ګواښ دی. ولیدل چې دوی د تور څخه استفاده کوي. دا د کوم لاینونه چې دی یو زیرو یې همدلته دې ته هغه کړی دی راسن بسته کړی دی او بل هم د 400 لاین سره هغه د وصل شوی دی. افغانستان برېښنا شرکت د اصولو پالیسۍ د مخې به انشاءالله جبران خساره په دې مشتري باندې ورځي او د پالیسۍ مطابق دغه سره کړنې ساتي. د برېښنا انرژي غیر قانوني نښلونې د هغو اساسي لاملونو په ډله کې دي چې د برېښنا پر شویو پلي کېدو ته لاره هواروي. د غیر قانوني نښلونو دا ننګونې پر داسې مهال دي چې د مرکزي اسیا یخ بادونو او د شمال ختیځ له لوري د هندوکش غرونو سړې څپې د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد ګڼو برخو هوا یخه کړي چې له امله د برېښنا انرژي اړتیا څو چنده لوړه شوې. هغه پیرودونکي چې برېښنا څخه په ناقانونه ډول استفاده کوي د افغانستان برېښنا شرکت د مشخص پالیسۍ له مخې ورڅخه جبران خساره اخیستل کیږي او په عین وخت کې دا چاره د شبکې پر مزو او ترانسفارمرونو باندې بار اچوي او د احتمالي تخنیکي ستونزو پر مهال د ترانسفارمر د سوځېدو امکان شته چې ورسره سلګونه کورنۍ بې برخې کېدای شي. هغه اساسي لاملونه چې په پایله کې د برېښنا انرژي پرچاویو پلي کېدو ته لاره هواره کړې. غیر قانوني نښلونې شبکې ته د غیر مسلکي چارې او ننګونې اساسي خطر چې ممکنه ده د اړوند برج اضافه بارۍ او ان سوځېدو سبب شي. د هیواد په بندونو کې د اوبو کمښت د حمل میاشتې په توپیر نږدې 80% د برېښنا په تولید کې کمښت راغلی. د وارداتي برېښنا لیږد مزو د برېښنا لیږد کم ظرفیت چې ممکنه نه ده د دې مزو له لارې له 400 میګاواټو زیاته برېښنا راولېږدول شي. صنعت او ښارونو غوړېدا چې د برېښنا انرژي په برخه کې تقاضا تر بل هر وخت لوړه کړي. برېښنا انرژي په سپما کې نه پاملرنه او پر یو وخت د ګڼو برېښنایي توکو کارونه چې د شبکې اضافه بارۍ ستونزې سبب کیږي او په ټوله کې پر شویو پلي کېدو ته لاره هواروي. د افغانستان برېښنا شرکت د ژمي سړې هوا او د برېښنا انرژي کمښت د سختو شېبو کې له خپلو پیرودونکو څخه د حوصلې غوښتنه کړې. افغانستان برېښنا شرکت د برېښنا زیربنایي بنسټونو لپاره عملاً د 1200 میګاواټو څخه د زیاتې برېښنا انرژي پر تولیدي سرچینو کار کړي چې د دې بنسټیزو پروژو چارو په بشپړېدو سره به هیواد د روښنایي او پرمختګ تازه نفس واخلي چې دا چاره د ټولو افغانانو هیله او د افغانستان برېښنا شرکت لپاره بیا په لومړیتوبونو کې ځای لري.